أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير بسم الله الرحمن الرحیم سورة هود آیت نمبر 1 دا په دې سورت کې دریمه قصه ده چې بیانیږي. اوله دی نوح علیه السلام قصه وه، بیا دی هود علیه السلام قصه وه، نن د صالح علیه السلام قصه شروع کیږي. صالح علیه السلام دا د سمودیانو قوم ته د الله تعالی له طرف نه رالیږل شوی و. مخکې بیان کړی و چې دا د هود علیه السلام قوم عادیان یا عادی اولا یا عادی ارم هغه د جزیرة العرب په جنوب کې اوسېدل. د یمن او د عمان په مابین کې یو منطقه ده دهنا یا حضرموت ورته وایي، دوی په هغه ځای کې اوسېدل. دا عادي اولا اولني عادیان یا عادي ارم دا هلته اوسېدل. کله چې هود علیه السلام دوی ته د الله له طرف نه نبي شو، هغه دعوت تبلیغ ورته وکړو، نو کم شمیرو ایمان راوړ، نور کافران ول. الله په دې باندې عذاب نازل کو. هود علیه السلام ته الله وویل چې ته له دې ځای نه هجرت وکړه، ته لاړ سه د جزیرة العرب شمال پلو ته. نو هود علیه السلام له دې پاته مؤمنانو سره له دا جنوب د جزیرة العرب له دې دهنا الربع الخالي له دې ځای نه راروان سو، راغلو د جزیرة العرب شمال ته. دا مدینه منوره سیده له دې مدینې منورې نوم تیر سول. وادي القرا ورته وایي یا مداین صالح د صالح علیه السلام ښارونه، یا قصر العجوز د بوډۍ قصر بلډینګ، مداین صالح، وادي القرا، حجر هم ورته وایي، دا د دوی منطقې ته. دا د مدینې منورې او د تبوک د شام تر مابین ده. اوس هم د دوی کورونه د دوی بلډینګونه هغه شته ده. دوی به په غرونو کې کورونه جوړول، داسې کورونه نه جوړول لکه دا موږ تاسې غره ته به راغلل وبدرېدل، هغې ته به نقشه جوړه کړه، بس ګیټ به ورکړو په دې غره کې، په دننه کې به دهلیزونه ورکړل، دا د میلمه کوټه ده، دا بله کمره ده، دا پسخانه ده، دا سټور ده، دا ډیپو ده، دا پلان ده. تاسې خو دا نټ استعمالوئ، نټ ته تاسې ورکئ مداین صالح چې ورکئ، فلحال به ټول نقشه به راوځي. یا قصر عجوز دا چې ورکئ هلته به هر څه پکې راوځي. نو دا صالح علیه السلام دا هود علیه السلام نه د خپل پاته قوم مسلمانانو سره راغلل و د جنوب شمال د مدینې منورې او د شام په مابین کې په دغه منطقه کې آباد سول. مداین صالح یا حجر یا وادي القرا. دلته ول یو څه وخت خو چې هود علیه السلام ژوندی و، نیکان صالحان خلک ول، په صحیح طریقه عبادت اطاعت بندگی دا روانه وه. نو داسې بیا به څونه وخت تېر سوی، 1000 کاله 2000 کاله هغه نه ده معلوم په منځ کې. وروسته بیا همدغه خلک خراب سول، کفر و شرک ته شروع وکړه، بت پرستی ته، ظلم و تعدا دې ته شروع وکړه. الله تعالی دې ته نبي راولېږل صالح علیه السلام. نور قصه دلته ذاتي بیانېږي. نو دا صالح علیه السلام قوم چې و، دا هغه د هود علیه السلام د قوم هغه پاته مؤمنان خلک و، د هغو بچیان، د هغو نسل و. له دې وجې نه هغو ته عادي اولا وایي، د هود علیه السلام قوم ته.
او د صالح علیه السلام قوم دې ته عاد ثانیه وایي، دویم عادیان. الله تعالی د دوی قصه بیانوي. و الی ثمود او راوم لېږل سمودیانو ته اخاهم د دوی قومي ورور، د دوی د قوم یو سړی صالح. دا منصوب ده، دا عطف ده په دې مخکې د نوح علیه السلام په قصه کې راغلی و په 25 نمبر آیت. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقینا موږ راولېږل نوح علیه السلام خپل قوم ته. و الى ثمود وارسلنا الى ثمود اخاهم او راوم لېږل سمودیانو ته اخاهم د دوی د قوم یو سړی، د دوی قومي رور صالح علیه السلام. قال صالح علیه السلام ورته ویل یا قوم، ای قوم زما، اعبدوا الله، د الله عبادت کوي، ما لکم نشته تاسو ته، من اله معبود برحق غیره لاله نه سوا. د انبیاو د ټوله همدغه بلنه یو الله ته دعوت چلوي، یو د الله دین ته دعوت چلوي. د الله په دعوت کې، د الله د انبیاو د نیکانو صالحانو په دعوت په بلنه کې، په هغې کې قومیت، عصبیت، ژبه، لسان، قوم، قبیل دا پکې مطرح نه وي. د الله په قانون کې دا شان هېڅ حساب معنا نه لري. تور، سپینو، سرو، زرغونو دا کیسې الله ته، عرب و عجم دا الله تعالی ته د الله په دین کې هېڅ ځای نه لري. له دې خبرو نه ځان ساتئ، دا ډېرې بدې خبرې دي، دا د شیطان خبرې دي. انشاءالله قرآن کې به جای په جای راسي. د نبی علیه الصلاة والسلام په شاوخوا هر څوک ول. سلمان فارسی مو رضی الله تعالی عنه فارسی زبان و، بلال حبشی مو هغه د حبشو یو کس ولو، صهیب رومی مو هغه د روم ول. د هر قوم، د هر نژاد، د هر خلق پې راټول ول، او یو په بل باندې فرق هم نه و، تفاوت هم نه و. د موږ تاسې اوس د لمونځ د موږ تاسې د اسلام د ایمان یو رکن ده، یو اساس ده، یو بنیاد ده. په دې لمانځه کې تاسې وګورئ فرق نه کیږي چې دا څوک ته دا څوک، داسې نه ده چې دا قوم به مخکې ودرېږي، دا به وروسته ودرېږي، دا سپین خلک به مخکې ودرېږي، تور به وروسته ودرېږي، ښایسته به مخکې ودرېږي، بدرنګه به وروسته ودرېږي، مالداران به مخکې ودرېږي، خواران به وروسته ودرېږي. دا خبرې قرآن کې نشته، دا د الله په دین کې نشته. د دې خبرو نه ډېر ځان لرې ساتئ، دې خبرو ته ځان مه ورکوئ. که چا دا خبرې هم کولې پوه سئ چې دا کوم شیطان ده، کوم ابلیس ده، دې ته غوږ ونه نیسئ. د انبیاو اصلي دعوت دغه ده. یا قوم، ای قوم زما، اعبدوا الله، د یو الله عبادت وکړئ، ما لکم نشته تاسو ته، من اله بل معبود غیره لاله نه سوا. هو انشأکم، دغه الله چې ده انشأکم تاسې پیدا کړئ. انشأ دا فعل ماضي ده، باب دی افعال ده. انشأ ينشئ انشاء فهو منشئ، والمفعول به منشأ په معنا د خلق، په معنا د ابداع، پیدا کول. الله تعالی تاسې پیدا کړئ من الارض لځمکې لخاورې نه. واستعمرکم او بیا یې تاسې آباد کړئ. استعمر دا باب دی استفعال، استعمر يستعمر استعمارا فهو مستعمر، والمفعول به مستعمر. دا درې معناګانې لري. واستعمرکم الله تعالی تاسې آباد کړئ په ځمکه کې، اوله معنا. واستعمرکم فیها الله تاسې آباد کړئ فیها په ځمکه کې، اوله معنا. دویمه واستعمرکم الله تعالی تاسې ته عمرونه درکړل. د دوی وایي ډېر ډېر عمرونه ول، 1000 کاله، 200، 800، دا به دوی عمر. واستعمرکم الله تاسې ته اوږده اوږده عمرونه درکړل فیها په دې ځمکه کې، دویمه معنا. درېیمه واستعمرکم الله تعالی تاسې وګرځولې عامرین، جوړونکي، آبادونکي، فیها په ځمکه کې. الله تاسې ته په ځمکه کې د جوړولو قدرت درکو، چې بلډینګونه جوړ کړئ، قصرونه جوړ کړئ، دا جوړ کړئ. رښتیا دا د تاریخ والا وایي، نور داسې په قرآن او حدیث نه معلومیږي. وایي د دې 5000 کاله وتلی، د دې د بلډینګونو د قصرونو د دې. خو چې اوس یې وګورئ روغ جوړ کمرې، هر شی روغ جوړ دي. هغه ګیټونه چې داسې جوړ کړي دي، هغه ګیټو ته بیا داسې نقشې ورکړي دي، په سر باندې بازان ور جوړ کړي، هغه هم پکې معلومیږي. هماغسې لکه او موږ تاسې یو ګیټ جوړ کړو، بله ورځ بیا زنګ ووهلی بیا بل ګیټ جوړوو، بیا هغه ټول خرڅ کړو په بازار کې. دې ټول هر شی جوړ دی. واستعمرکم الله تعالی تاسې وګرځولې عامرین، جوړونکي، فیها په دې ځمکه کې. فاستغفروه نو هر کله چې الله په تاسې دا احسان کړی، له خاورې نه پیدا کړی، د ځمکې جوړونکی یې جوړ کړی. فاستغفروا نو الله نه معافي وغواړئ د خپل تقصیراتو.
ثم توبو بیا الله ته توبه وکړئ رجوع وکړئ الیه دی الله لره ان ربي یقینا د ما رب چې ده قریب دا نږدې ده د ما رب نږدې ده هر بنده ته نږدې ده مجیب قبلونکی ده د ما رب نږدې ده الله موږ تاسې ته نږدې ده الله تعالی وایي نحن اقرب الیکم من حبل الورید موږ دی ته تاسو ته نږدې یو من حبل الورید له شارګ نه تاسې په دې غاړه کې چې کوم لوی رګ ده له هغې نه موږ تاسې ته نږدې یو بل ځای الله تعالی وایي اذا سألک عبادي عني فإني قریب وای کله چې د ما بندگان له تاسو نه تپوس وکړي د ما وای ته دا نبی علیه الصلاة والسلام ته دا ما بندگانو ته وای کله چې دوی زما تپوس وکړي نو ته ورته وایي فإني قریب زه ډېر نږدې یم اجیب دعوة الداعي زه قبلوم دعا د بلونکي دعا د دعا کوونکي ما ته چې څوک دعا وکړي زه هغه قبلوم ان ربي یقینا د ما رب قریب دا نږدې ده مجیب قبلونکی ده مجیب دا صيغه د اسم فاعل ده اجاب یجیب اجابه فهو مجیب یو چاته جواب ویل د چا دعوت قبلول د چا بلنه د چا خبر منل دې ته مجیب وای الله قبلونکی ده چې ته یو سوال جنې وکړې یو څه جنې وغواړې هغه به الله درکوي دا خبر ګورې زده کوي الله موږ تاسې ته نږدې ده په دا 5 وخته لمنځو کې موږ تاسې الله ته ودرېږو نو داسې وایي ایاک نعبدو یا الله خاص تا ته عبادت کوم دا مخامخ خبرې دي ایاک دا د خطاب صیغه ده و ایاک نستعین خاص له تا نه مدد غواړم موږ مدد غواړو اهدنا یا الله موږ ته هدایت وکړې دا هم د خطاب صیغه ده په حدیث شریف کې راځي وایي کله چې تاسې په لمانځه ولاړ یاست داسې مخامخ توکاڼې مه کوئ ولې وایي فانما وایي خبره دا ده بل نه ده دا څوک چې لمونځ کوي یناجي ربه دا له خپل رب سره خبرې کوي دا له خپل رب سره خبرې کوي نو مخامخ چې ته توکاڼې کوې نو دا خو داسې ده لکه الله ته چې توکاڼې کوې نو عزتمندو ما مطلب دا ده چې موږ الله ته ډېر نږدې یو له الله نه به هدایت غواړو له الله نه به سوالونه کوو دا بعضې خلک دي یو وارې دلته یو څوک راغلی و هغوی ویل وایي تاسې الله ته نسئ رسېدی تاسې به د موږ په ذریعه باندې الله ته رسیږئ دا بعضې جاهل پیران دا د خپل مریدان ګمراه کوي والکه زه ولې الله ته نسم رسېدی نو 5 وخته لمانځه کې زه ولې وایم اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته موږ ته هدایت وکړئ یا الله موږ ته هدایت وکړئ په هر رکات کې وایو خو دا له همدې وجې نه چې الله موږ ته نږدې ده الله تر هر چا موږ ته نږدې ده بلکې دا نور تعلقات چې جوړ کړي دا الله جوړ کړي پلار که پلار کړی دا الله در پلار کړی زوی که زوی کړی دا الله در زوی کړی ورور که د تا ورور ده دا الله در ورور کړی دا نور تعلقات دا الله جوړ کړي او د الله او د بنده ترمنځ دا تعلق هیچا هم نه ده جوړ کړی دا الله پخپله جوړ کړی هغه که خالق ده او ته که مخلوق دا الله کړی په دې کې بل څوک دخله نه لري الله نږدې ده په دا بعضې خبرو دوکه نه سي دا بعضې کت ته پورته منډې وږي والکه دا ته څه کوې ځان هم تباه کوې یو وار راسې د قرآن ته رجوع وکړه چې دا قرآن تا ته څه درښیي ما درته ویل انبیا دا الله ته خلک رسوي دا قرآن و حدیث ووایاست دا مطالعه کوي دې ته کښېنئ چې الله ته ورسیږئ دا نور خلک هغه له الله چې سړی لرې کوي قرآن او حدیث دی الله ته ورنږدې کوي د تا او د الله منځ کې ټول تعلقات کټ سي هېڅ هم نه وي بس دا بندی اهدنا یا الله موږ ته هدایت وکړه یا الله ته راته وکړه ایاک خاص تا لره موږ عبادت کوو ان ربي یقینا د ما رب قریب نږدې ده مجیب قبلونکی د دعاګانو ده قالو دی قوم ورته وویل یا صالحو ای صالحه قد كنت فینا مرجوا یقینا تو خو وې په موږ کې مرجوا صالح علیه السلام دا په دې کې ډېر پوه سړی و ډېر هوښیار سړی و کله چې دی په کشرتوب کې و په ځواني کې و په دې وخت کې و نو په خبره ډېر ښه پوهېدو په سبقونو ښه پوهېدو کېدی چې په هغه وخت کې به څه درسونه مرسونه و نور د دنیا کاروبار به دا ډېر پکې ماهر ولو نو د د خپلوانو د دوستانو د قومیانو دا تمه وه چې دا به ډېر لوی مالدار سي دا به ډېر لوی تاجر سي یا به دا ډېر لوی د دنیا یو کاروبار په مخ بوځي سړی ډېر هوښیار ده هغه چې دا خبرې شروع کړې آقا مرتل وایي دې ته ګوره د موږ تا ته لو تمه وه چې ته به لوی مالدار سې لوی تاجر به سې لوی ګټې به وکړې پاچا به سې امیر به سې وزیر به سې تا دا کیسې راته شروع کړې قالو دې کافر قوم ویل یا صالحو ای صالحه قد كنت یقینا تو ولې فینا په موږ کې مرجوا تا ته تمه کېده مرجو دا صیغه د مفعول ده لرجا یرجو رجاء رجا یرجو رجا تمې ته وایي راجي تمې کوونکي ته وایي مرجو چې د تا چاته تمه وي
مرجو هغه چاته وایي چې تا هغو ته امید وي تمه وي چې دا به یو شی سي تو ولې په موږ کې قد كنت فینا یقینا تو وي په موږ کې مرجوه تا ته تمه کېده تا ته امید کېدو قبل هذا له دې نه وړاندې له دې نه مخکې موږ تا ته ډېره تمه وه چې ته به د دنیا لوی کاروباري سې اتنهانا آیا ته اوس موږ منې کوې ته د موږ نهیه کوې ان نعبده داسې موږ عبادت وکړو ما د هغه څه یعبد آباؤنا چې د هغه عبادت کول د موږ پلارانو اوس هم له هغو چې منې کوې موږ ویل ته به سم سړی یې دنیا کاروبار به شروع کړې دا به کوې د موږ څونه تمه وه تا یې له دغې کیسې راته شروع کړې و اننا لفی شک یقینا دا کافر قوم وایي موږ په شک کې یو مما د هغه توحید د هغه دین نه تدعونا الیه چې ته د موږ دعوت کوې هغې لره مریبن موږ د تا له دعوت نه په شک کې یو هغه شک داسې شک د مریبن چې موږ یې په تردد کې اچولی یو دا مریبن دا مجرور د صفت شک ده باب د افعال د ارابه یریب ارابتا یو څوک په تردد کې اچول وایي موږ دا د تا له دعوت نه په شک کې یو مریبن په داسې شک چې موږ یې په تردد کې اچولی یو دا تا په خبرو سم یقین نه لرو تا په خبرو سم باور نه لرو تاسې دې چې ته پام وکړئ دا د موږ تاسې خلک هم همدغسې چې د چا یو زوی وي هغه تکړه وي هوښیار وي پوه وي نو هغه بیا یا د دین سبق شروع کړي یا چېرته دعوت تبلیغ ته لاړ سي یا جهاد ته لاړ سي اتې بس ټول ځینې خفه خپلوان چې ورته وایي زوی دې څنګه سي اخ ولا دې موږ ډېره تمه ورته کېده سي بس دا به یو سړی سي له دې چې به یو شی جوړ سي هغه اوس بس هلته ګرځه دا اتې بس جماعتو ته مخه کړې ده دا د موږ د کلي یو ملا صاحب بس هغو له کاره وایستل له لارې وایستل ټول دغه خبرې کوي الله دې موږ تاسو ته هدایت وکړي دلته یې ورکړو غوږ ورته ونیسي دا مه کوئ دا ډېرې بدې خبرې دي سړی په دې یېرېږي چې په دې سړی کافر نه سي دا نه دي کافرانو خبرې دي قد كنت فینا مرجوه موږ خو په تا کې ډېره تمه وه تا یې له دغه د توحید خبرې راته شروع کړې ډېر ځای به تاسې موږ خپل هلته یو ګاونډی ولو نو هغه زوی تبلیغ ته لاړ ګیرې یې پرېښوله په سنت برابر سي ایسته ښځه جنې ولاړه وایي ته خو مخکې سړی وې اوس څه در باندې اوسو دا څه شی سولې وایي یا به ګیره خورې یا به دا کیسې پرېږدې یا زه نه درځم هغه هم د نر بچی وایي نه ګیره پرېږدم نه شی پرېږدم زه خپل کار کوه دا ټول د کافرانو خبرې دي موږ تاسې په ذهن نشینه سوي دي د کافرانو له خبرو نه متاثره یو که څوک په دین کې لاړ د دین کار یې شروع کړو دا چې ټول خفه یو وایي دا خو دا د ووتل ای موږ چې څه تمه ولا تمه م لاړه له خاورو سره خاورې سوله دا دغه د دغو کافرانو خبرې دي یو وار بیا هم وایو قالو یا صالحو ای صالح علیه السلام قد كنت فینا یقینا ته ولې په موږ کې مرجوون تا ته ډېره تمه کېده د موږ امید ولو د دنیا په حساب د کاروبار په حساب قبل هذا مخکې له دې دعوت تبلیغ نه مخکې له دې د توحید بیانولو نه مخکې له دې رسالت بیانولو نه اوس د دا کیسې شروع کړې اتنهانا د موږ تمه د خاورې کړه اتنهانا آیا ته موږ منې کوې ان نعبده چې موږ عبادت وکړو ما د هغه څه یعبدو آباؤنا چې د هغې عبادت کول د موږ پلارانو و اننا لفي شک یقینا موږ په شک کې یو مما د هغه خبرو نه تدعونا چې ته دعوت دې موږ کوې الیه هغو خبرو ته مریبن موږ په داسې شک کې یو مریبن چې هغه شک موږ په تردد کې اچولی یو هغه موږ په زړه نازړه کړي یو و ام شک ماره مریبن در تردد انداخته دو دل کرده که ولی دعوت تو را قبول کنیم یا نکنیم تا دعوت قبول کو که نکو خود الله انبیاء هغه بیا داسې خلک نه ایسي د موږ تا ته ډېره تمه کېده او دا ده نو دی به وځي خلکو له خبرې دا کار پرېږدي نه قال یا قوم صالح علیه السلام ویل ای قوم زما د صالح علیه السلام جواب ته وګورئ وایي ای قوم زما اول به یو وضاحت وکړو د دنیا په حساب په اس یو وضاحت کوم یو څوک که په سم صحیح طریقه روان وي لاره یې بلکل په ټولو عقلي نقلي دلایلو د ده لار صحیح لاره یي او تو ورته وایې چې دا لار پرېږده راسه په دې لار روان سه ته بله مشوره ورکړې او هغه غلطه مشوره یي هغه بېکاره مشوره یي هغو سړي ته پکار ده چې تا خبر ومني که هغه په خپله خبر ټینګ سي هغه باید ټینګ سي ځکه خو د یو خبر خو صحیح خبر ده صالح علیه السلام هم دغه ورته وایي وایي واله که ما سره کینئ كنت فینا موږ په تا کې ډېره تمه و تمې ممې خبرې پرېږدئ زه چې په کومه طریقه روان یم راځئ دې طریقې ته سوچ وکړو چې دا د الله له طرف نه صحیح طریقه ده که نه ده د الله رحمت و انعام په ما شوی که نه ده شوی نو چې دا د الله له طرف نه طریقه ده د الله رحمت په ما شوی نو زه څنګه تاسې پسې روان سم تاوان ته مې غورځوئ زه خو دونه کمکل نه یم چې تاسې په خولو به اوس د الله رحمت د الله لاره پرېږدم
تاوان کې به ځان غورځم. تاسې ما ته غیر له تاوانو له زیات له نقصان له خسران نه ما سوه هېڅ هم نه راوړئ، زه تاسې نه منم. داسې باید یو بنده په حق باندې ټینګ سي. قال یا قوم، وویل صالح علیه السلام ای قوم زما، ارأیتم ما ته خبر راکئ. دا ویلي وو ارأیتم، ارأیتکه، ارأیت دا ټول په معنا د اخبر. ما ته خبر راکئ ان کنت علی بینة، که چېرته زه یم په واضح دلیل باندې، من ربي له جانب د رب خپل نه، و آتانی منه او که راکړی الله تعالی ماته، منه له خپل طرف نه، رحمتا یو رحمت یو نعمت چې هغه دین ده. فمن ینصرو، که اوس زه دا خبرې پرېږدم او په تاسې پسې روان سم، الهي رحمت پرېږدم، الهي دین پرېږدم، په تاسې پسې روان سم او الله ما تباه هلاک کي، له الله نه مې تاسې بچ کولی سي؟ نه، نو دا خو به تاسو ما په زور ځان په تاوان کې اچولی. فمن ینصرونی، نو څوک به ما مدد وکړي من الله، تقدیر د مضاف وکړي من عذاب الله، د الله له عذاب نه، د الله له ګرفت نه. ان عصیته، که زه اوس د الله نافرماني وکړم او تاسې پسې روان سم، فما تزیدونني، نو تاسې ما ته نه زیاتوئ غیر تخسیر، غیر له نقصان نه. تخسیر خسر یخسر تخسیرا، نقصان، زیان، خسران. نو معلومه سوه زه په واضح دلیل یم، په رسالت یم، په نبوت باندې روان یم، تاسې ما غلطي ته بوځئ نو ما ته نقصان زیاتوئ، نو زه خو تاسې پسې نه روانېږم. چېرته تاسې پسې روانېږم؟ همدې چې پورې بس ده. د دې آیتونو حاصل دا سو چې د انبیاو دعوت ډېر واضحه وي، هغه د الله طریقې ته وي، د الله لارې ته وي، توحید ته وي. موږ تاسې باید صرف همدغه یو دعوت وچلو. او ګورئ الهي داعي او غیر اله شیطاني داعي، د شیطان خلق او د الله د رحمان خلق، هغه به په دې معلوموي چې تا څه شي ته رابولي، که الله ته رابللی، که توحید ته رابللی، پوه سه چې دا د الله په طریقه روان ده. که له دې نه غیر بله خبر وه، خبرې ته هم غوږ مه نیسه. او بل الله موږ ته نږدې ده، د موږ سوالونه جوابونه قبلوي، منځ کې هېڅ واسطو ماسطو ته حاجت نشته، دوکه نه سئ. او بل ګورئ دا خبرې چاته مه کوئ چې تاسې بچی په دین روان سي، د دین لاره غوره کړي، دا مه ورته وایاست چې ته خو ما تا ته ډېره تمه کېده، دا دې اوس څه کیسې شروع کړې. په دې دا بلکل د کافرانو خبره وه، انبیاو نیکانو صالحانو ته به کوله. او آخري خبره دا ده، کوم کسان چې په دین باندې روان سي، د دین لاره خپله کړي، بیا دغه د انبیاو خبر وکړي، د هغو خپلوانو دوستانو مه منئ کوم چې د له دین نه راوباسي. راځه دا د دین کار پرېږده، زه به د انګلینډ ته ولېږم، زه به د یوروپ ته ولېږم، زه به د استرالیا ته امریکا ته ولېږم، یو 10 لکه 20 لکه روپۍ به خرچه کړو. پرېږده دا د دین کارونه مه کوه. بیا داسې د انبیاو په شان په دې خبره ټینګ سئ. ګورئ دا مه پرېږدئ، دا خلک به هر څه درته وایي کان، په دې دین باندې ټینګ سئ. زه خپله اول سکول کې وم، تر 12مې مې سکول وویل، دا میډیکل چې ورته وایي، دې ته کامیاب سومه. غیر له مور نه ما سوه، الله دې لري، الله دې ورته اجر ورکړي. بل دې یو خپل هم نه وه خوښه. یو په خپلوانو کې یو هغه راته ویل، دا ښه ته سبا ملا سې، نو څه شی به سې؟ بس په دې ماشومانو نومونه ږده، په دې خلکو دمونه کوه، چف مف نور څه شی به کوې؟ ما ورته ویل ما نو زه چې ډاکټر سم څه شی به سم؟ پردي سړي ته به وایي ته وټوخېږه. ولې وټوخېږم؟ هغه داسې غټ مجلس ټولو پورې وخندل. نو دا لا خپلې خبرې نه تېر نه سوم. دا ګوري دا اکثر دی غریبانو سره د مال او د دولت غم وي، چې بیا به پیسې نه وي، بیا به مال نه وي، بیا به دولت نه وي. هغه الله درکوي، چې څونه مقرره یې ولا کې یا ډېره کې، یا یې ولا که څوک در چې کمه کړي، هغه خپله راځي. نور چې اول خو تاسې چې بچیان په هدایت روان سي، خیراتونه وکړي، خیراتونه خفه کېږي خو بیخي مه خوشحاله سي، الله ته په سجده ولویږي چې دا بچی مې په دغو آخر الزمان کې په سیده لاره روان سو، دې ته خوشحاله سي. او دا خبر خو بیخي مه ورته کوئ. او دا بیا هغه نوجوانانو بچیانو ته نصیحت ته سي، یو وارې په دې لاره برابر سو، بیا د خلکو د خبرو پروا مه لره، بیا هېڅ دا د تاوان ته کشوي، دا د خسران ته کشوي، دا د نقصان ته کشوي. فما تزیدونني غیر تخسیر، تاسې به ما ته له نقصان نه غیر بل شی نه کوئ رازیات، خالی به ما تاواني کوئ، له صحیح لارې نه به م بچ کوئ. تر همدې چې پورې بس ده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کې، که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي، په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي، د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کې، بچیان لورګان ټول راته نیکان صالحان کې په دین روان کې. یا الله موږ ته هدایت د نیکیو وکړي. یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي، هر څوک وي، هر چېرته وي، ته په حق باندې ثابت ولرې، په مال، په اولاد، په عمر کې خیر و برکت واچوي.
ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړي. د موږ یو دوست یو ملګری ده، کورني څه مشکلات لري، دعا وکړئ الله د مشکلات حل و فصل کړي. بیمارانو ته د الله تعالی صحت عافیت نصیب کړي. په کور کې د الله تعالی اتفاق اتحاد واچوي. نفاق و شقاق د الله تعالی له کور نه ختم کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.